اسراء معراج د بیت الله شریف نه تک تر بیت المقدس پورې دغه اسراء وی سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د بیت المقدس نه د اسمانو طرف ته خطل ته معراج وی پس د دین اجدامو پیژندن اوس چند اختلافات او د جمهور علما ورایه اول اختلاف په دې کې ده چې آیا د اسراء او معراج دواړه په یو شپه واقع شوي دي که دا مختلف وختو کې معراج ځان ته شوی اسراء ځان ته شوی اول اختلاف په دې کې د بعض علما ورایه ده چې دا دوا علیحده پېښ شوي دي د بیت المقدس تک په یو شپه ځان ته شوی او معراج د بیت الله شریف نه اسمانو ته تک په خپل هغه ځان ته شوی ده خود د جمهور رائے ده چې نه دواړه په یو شپه باندې واقع شوي دي اول تک تر بیت المقدس راغلی بیا د بیت المقدس نه پورته اسمانو ته تک دا د جمهور رائے دوم اختلاف په دې کې ده چې دغه د معراج واقعا د نبوت نه مخکې شوی که شاته د بعض علما رائے ده چې د نبوت نه مخکې لکه دا اوس حدیث عبارت مو چې په ودرو چې مخکې شوی ده د جمهور رائے ده چې نه دا د نبوت نه وروسته ده مختار قول ده دریم اختلاف په دې کې ده چې دا معراج منامن ده که یقظتن ده د بعض علما رائے ده چې دا معراج منامی ده د خوب د لیدلو حال ده د جمهور رائے ده چې نه دا یقظتن ده جسدن و روحن د ویخ په حال کې به تمامی پیغمبر علی السلام پورته تللی ده صرف منامی نه ده نو د جمهور رائے بیرته راوګرځو چې د معراج او د اسراء واقعا په یو شپه شوي او بعد النبوت شوي دي قبل النبوت نه دي او د یقظت په حال کې دي د بیداری په حال کې دي د منام په حال کې نه دي اوس نو صرف دا پښتنه ده چې د علما او قول نه خو د بعض روایتونو معلومیږي چې دا په خوب کې شوی ای بعض روایتونو معلومیږي چې د نبوت نه مخکې شوی دي نو د دغه ځای جواب ده مخکې تر نبوت د خوب واقعا راغلی ده او دا حقیقت چې راغلی ده دا بعد نبوت یقظت په حال کې ده لکه ډیر حالات اول پیغمبر علی السلام ته په خوب کې معلوم شوي وروسته بیا هغه په ښکاره باندې شوي دغه د معراج او د اسراء واقعه چې د یقظت په حال کې شوی کیفیت څرنګه ده نو ان حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په مکه معظمه زاده الله شرفن کې ویدوم چې ملائکه راغله براق راوست او زه راځ کړم د اب زمزم څنګه ته راوړم د حتیم طرف ته آلته د ما سینه اپریشن کړه زړه راوېست او بیا یو د سرو زرو تال دک د علوم د معارف نه د ما په زړه کې را خالی کو زړه بیرته وګندو په خپل ځای کې کېخای دلته اوس لک خبره وکړو اول دا د شق صدر خبره چې دا اپریشن د ان حضرت صلی الله علیه وسلم ده په یو روایت کې خو دا اوس چې موږ عبارت ویل دا و چې دای کنکای و د کنکای الکانو سره ساتیرو چې په دغه وخت کې دا اپریشن شوی ده او د موږ خبره خو د معراج واقعه ده نو د ډیرو علما رائے ده چې شق صدر د ان حضرت صلی الله علیه وسلم درې واره شوی او د اروار شق صدر ځان ته حکمتونه دي یو واره چې د خپل رضعی مور زئر حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها په کور کې و د باندې د ماشومان سره ده چې دوه انسانان راغله ملائکه د انساني شکل کې حضرت پیغمبر علیه السلام راڅملو او دا سینه مبارکه د دغه ځای نه لاندې تر نامه پورې دوه ځای کړه به زړه راوې زړه دوه ځای کو
بیا په زړه کې توره پرانو وینه وه ټینګه وینه دا یې لرې کړه او ورته ویل هذا حظ الشیطان منکه دا چې د انسان په زړه کې د شیطان وسوسو ځایم شته د ملائکه د الهام ځایم شته رب کریم د حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زړه نه هغه د شیطان د وسواس ځای د کنکونی نه لا ختم کو چې د لویدان په پاک حال کې راشي عصمت راغی معصوم یې دی چې ماده د ګناه نه یې پکې دا یې د کنکونی نه پکې ختم کړه او دا خیالي خبره نه وه د خوب خبره نه وه هلکان راغله په منډه هغه رضعي مور ته وي د نبي علیه السلام نوم مبارک ورته اخلي چې هغه خو چا قتل کو د دغه کورنۍ یو مور نه د دغه کورنۍ خلک ټول منډې وروي چې حضرت پیغمبر علیه السلام رنگ مبارک متغیر ده دوی پوښتنه تر وکړه دوی د حال ورته ویل چې داسې سړي راغله زه یې څملولم او سینه مبارکه دوه ځایه کړه او زړه یې دوه ځایه کړه د زړه نه یې داسې توره وینه لرې کړه ویې ویلې هذا حظ الشیطان منکه او حضرت انس رضی الله عنه وی دا ډاکټران چې اپریشن وکي بیا چې بیرته وګنډي دا د ګنډلو اثر ما په سترګو لیدلی دا سینه مبارکه کې د اپریشن د ګنډلو اثر ما په سترګو لیدلی دوم وار اپریشن د وحی د نزول نه مخکې بیا پیغمبر علیه السلام شق صدر شوی په یخ کې حکمت داو چې د وحی د تحمل برداشت کې پیدا شي انا سنلقي عليك قولا ثقيلا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هغه عظیم بار د وحی چې غرونه یې نشي برداشت کولی د الله تعالی په حکایت دا چې انساني وجود برداشت کوي دا یو قوي استعداد ته ضرورت لري تایید الهی او نصرت الهی ته ضرورت لري نو په دغه اپریشن کې دا حکمت وو هغه څه په زړه کې کیخ و وردووري هلته خو هغه بر خطر لري کړ د شیطان دسه معارف او حالات په زړه کې کیخ و چې برداشت نزول دی وحی کې راغی دریم وار د معراج په واقعه کې دلته شق صدر وکړ په دغه کې به حکمت داو چې د الله تعالی د مناجات د رب کریم سره د خبرو کولو مخامخ بغیر د واسطې د ملائکه نه مخ کې موږ تاسو ویلو چې واسطه چې بيخي وینه یا کم وي الته اثر زیات وي څومره چې واسطه ډیریږي اثر کمیږي نو چې د الله د گفتار د هغه د ملاقات د مناجات استعداد کې قوي شي دریم واره حکمت داو دا خود شق صدر خبره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شق صدر د ډیرو علماء رایدا ده چې درې واره شوی ده او په دغه شق صدر کې د الله تعالی حکمت سو ول رب کریم په خپل قدرت کامله د زړه د اثر د شیطان خپل بغیر د اپریشن نشوي پاکولای ول قابلیت واحد برداشت په خپل نشوي په خپل قدرت کې پیدا کولای ول د الله تعالی د مناجات قابلیت استعداد په خپل قدرت نشوي کې پیدا کولای چې ملائکه په واسطه یو ری اپریشنونه کیږي او بیا دغه تحول کې راځي وای په دې کې د رب کریم لوی حکمت دا چې حضرت پیغمبر علی السلام ته دا ور ویني چې زه د چنه وژنم نو څوک دې نشي وژلای د انسان د عقل په تقاضا چې سینه ټوله دوه ځای شي زړه دوه ځای شي دغه انسان د حیات امکان نشته چې پاتې شي خو الله تعالی د په وجود کې د تورولې ده چې د مرګ اختیار د ما په لاس کې ده ظاهري اسباب باندې نه ده که زه د نه وژنم نو څوک دې نشي وژلای
ځکه د پیغمبر علی السلام په صفات مبارکو کې دا د اشجع الناس موږ چې ډاریږو خو اسباب طرف ته مپام وي خدای پاک دته په خپل وجود کې ورولې ده چې مرګ نه خبره ډار نشته چې زه د نه وژدم چې ټول وجود د ټوکري شم نه بوجل جهاد کې مخکې وخت جهاد کې 14 ځای یو سړی لګیدل خو خدای جوړ کړ 14 ځای تر دغه ډیر لګیدلې جوړ خو څوک بیا داسې زخمی چې د زخم ځای درکم نه لګیږي هغه بیا شهید شوی نو د مرګ او د ژوند اختیار د رب کریم په قدرت کې ده بل خبر دا چې د حضرت پیغمبر علیه السلام سینه مبارکه په د اخري وار کې خبره لګوس وکړو چې سینه دوه ځای کړه زړه مبارک دوه ځای کړه د سرو زرو تال د علوم او د معارفونه چې مخکې موږ ویلو چې عالم مثال کې بعضې داسې امور دي که موږ ته ښکاره شي نو اعیان ګرځي د علم خو په سترګو نه لیدی کېږي خو دلته ګورې حقیقت لري وجود لري په مجسم شکل کې په یو تال کې راوړو د په زړه کې ورخالي کړه او تال د سرو زرو غوره کړه د سرو زرو په بل لوښي کې را نوړو ورته یو دا د چې د دنیا په ټولو لوښو کې عزتمن شرافتمن قیمتي لوښی د سرو زرو ده اوس موږ تاسو وینو د سرو زرو توله په څو د 1,00,000 دومره شای په 1,00,000 روپۍ باندې دوم خوبایي په سرو زرو کې دا ده چې زنګ نه قبلې په خاور کې په کلونو پرتی زنګ کېږي نه دریم لوی کمال کې دا ده وزن لري ثقالت لري دروند خوې لکه مخکې چې موږ د وقار په دې کې درندواله ثقالت ده بل دا ده چې اورې نه سوځي یری کېږي نه ویلې کېږي خو یری کېږي نه یعنی د تغییر ځای نه ده نو دسه لوخه رب کریم د شرافت من سفر په حال کې ورته غوړه کو چې تر ټولو لوخه نه شرافت من ده صفا ده یو حقیقت لري دین د خدای فطرت سلیمه لا تبديل لخلق الله پیغ کې تغییر او تبديل ناراضي حضرت جبرائیل علیہ السلام چې د زړه مبارک چیرې کو په زړه کې سترګې ولیدې غوګونه ولیدا نو تعجب کوي قلب وکیع فيه عینان تبصران وفيه اذنان تسمعان تعجب زړه ده په دغه کې سترګې دي چې لیدل کوي په دغه کې غوګونه دي چې اوریدل کوي د رب کریم د دیدار مسله به ورسته را روانه ده مسلم کې خپل ښه تفصیلی مخکې موږ تاسو ویلي یو قول چې ابن مسعود ابن عباس رضی الله عنه کوي چې الله تعالی لیدل د زړه په سترګو موږ د نورو خلکو د زړه سترګې کې کنایه د مشاهدې نه کشف نه د عین سترګې وب کې د عین سترګې وي نو ته په مخ کې سترګې څه په زړه کې سترګې په دغه سترګو لیدل دي په یو سترګو لیدل دي بل خبر خدای دې متعال خپل حبيب خپل دربار ته په عزتمن سفر کې غواړي براق ورته راولېګو د براق لګلو ته څه ضرورت وو ول رب کریم په خپل قدرت باندې بیت المقدس ته د بیت المقدس نه اسمانو ته ول نشي پورته کولای نو جواب دادا چې رب کریم خالق العادت مانوس العادت کار کوي دا عمل خو خارق العادت ته
چې د شپې په لږ حصہ کې تر بیت المقدس تر اسمانو او تر اسمانو نه پورته بیا بیرته راتګ ټول کوي دا خو خارق العادت ده خو په مانوس العادت شکل کې الله کار کو د دنیا رواج ده د دنیا پاچا چې یو چا عزتمن سړی ته دعوت ورکړي نو د پاچایي دربار نه د عزت مرکب ورلېږي په خوا آسانو نن سبا موټر دی چې یو څوک ځان ته راغواړي حتی بل ملک ته چې غواړي سپیشل طیاره ورته راولېږي ملک ته چې نږدې غواړي ښه سپیشل هغه قیمتي موټر ورته راولېږي نو الله تعالی د دغه عادت موافق مانوس العادت شي پیغمبر علی السلام ته خارق العادت ورکاره کو دا مرکب چې براق د وجود په لحاظ تر